ښه اوس په دې باندې وغږېږو چې سویچز یا سویچ ته وایي په هب باندې وغږېږو. صحیح ده. دا سویچ دی فرض کړئ یو ډیزاین ولري چې ډېر معموله دی. په دې باندې باید پوه شئ چې اکثره سویچ او هب چې دی عین شکل مطلب پورټونه لري که نه، عین پورټونه لري، یعنې کموالی پورټس لري. کموالی ډېروالی به یې خامخا پکې که نه، چې مطلب یو کې ځکه په هب کې پورټونه اکثره کم وي او په سویچ کې پورټونه ډېر وي. بل دا ده چې دا لکه سویچ چې دی لکه هب غوندې لکه ډم ډیوایس چې موږ ورته ویلي که نه، چې یعنې نه پوهېږو چې منې لکه ړوند غوندې یو شی چې ورسي هغه ټول تولیږي. برعکس سویچ کې چې دی سویچ ته څه وایي؟ انټلیجنټ ډیوایس ورته وایي که نه. انټلیجنټ یعنې انټلیجنټ ډیوایس ورته وایي. انټلیجنټ ډیوایس دې لپاره ورته وایي فرض وکړئ زه غواړم یو خط یا یو پیغام زه دغه کمپیوټر ته ولېږم، نو دغه ما پیغام سویچ کې له طریقې که زه ولېږم دغه ما پیغام ورځي اول څه کوي پیغام یې مطلب ګوري دلته مثال دلته مې ولېږه او دا هم دلته په اصل کې دی، نو دا چې دی د اول ارزیابي کوي ګوري چې دا کوم آی پي ادرس ته ورلېږل کېږي. هغه هر آی پي ادرس چې مستقیم هغه ته ولېږي، د نور ته نه ولېږي. نو دې ته څه کوي لکه اول آی پي ادرس وایم هغه انټرنټ پروتوکول په دغه باندې هم ډېر وغږېدل که نه، لکه واړه چې خطونه چې که نه پیغامونه چې هغه ته څه وایي آی پي ادرس وایي، او هر کمپیوټر د ځان ته آی پي ادرس وایي لري. نو دا چې دی هغه آی پي ادرس پېژني او هغه ته ورلېږي. صحیح ده. بل کار یې دا دی چې دا اکثره لکه فول ډپلیکس ورته وایي. ته نه دغه پې باندې پوه هم شئ صحیح به انشاءالله. فول ډپلیکس دې لپاره چې که کله موږ کوم پیغام لېږو له هب له سویچ له طریقه که نه، په دغه کې اکثر کولیژن ورته یا ټکر د ډیټا نه کېږي، مطلب ډیټا یو بل سره داسې یو بل په مخکې نه راځي که نه، لکه هب غوندې. هب چې دی هاف ډپلیکسلو، نو د دې لپاره د ډیټا د لېږلو لپاره ډېر زیات ښه ده. او بل چې د ما په نظر ډېر زیاته مهمه خبره ده دې باندې اکثره که پوه شي چې په دې کې لکه څنګه چې مخکې ویلو په هب کې پورټونه اکثره که نه چې دی پکې ډېر دي. په هب کې پورټونه 48 چې دی پکې پورټونه دي، او برعکس په سویچ کې څو پورټونه وال 412 وال، چې نسبت له هب نه دغه کې پورټونه هم ډېر دي. او دا اکثر د چی لپاره استعمالېږي که زه یو داسې عادي یو مثال درکړم فرض کړئ په یو کور کې وای فای تاسې استعمالوئ که نه، دا وای فای د استعمالولو لپاره فرض کړئ چې مطلب یو کور هم 2 منزله لري، اکثره دې لپاره چې تاسې وشئ کولی که نه، یعنې د 2 منزلو کې ارتباط تاسې جوړ کړئ که نه، مثلا اول منزل یا 2 منزل کې، نو د هغه لپاره تاسې څه استعمالوئ؟ سویچ استعمالوئ. ځکه چې لاندې کور فرض کړئ لاندې کور چې دی او پورته کور چې دی دوی دواړه مطلب خپله منې دلته بیا کولی شي دوی خپل منې خپل هب استعمال کړي، که دوی مثلا 15 نفر 6 نفر یې استفاده ترې کوي، او لاندې دغه بل کور هم چې دی هغه هم کولی شي چې هب استعمال کړي، خو دا دوی دواړه دا کنیکشن چې دوی جوړوي هغه د چی له طریقه یي؟ د سویچ له طریقه یي.